د عباسي خلافت پر مهال په اسلامي نړۍ باندې د یوناني او فارسي ساينس اغیز ډیر زیات و. په دې اثر کې علوم له یونان او فارس څخه متاثره وو. یوناني او فارسي اثار عربي ژبې ته ترجمه کېدل چې سیکس او جنسیات هم پکې شامل وو. ابو الحسن الناملی په 9مه پیړۍ کې د سیکس او شوانیاتو مشهور لیکوال وو. الناملی د عباسي خلیفه المتوکل په زمانه کې ژوند کاوه. د خلیفه د شرابونو او کبابونو ملګری او د هغه د دربار له بانفوذه اشخاصو څخه وو. الناملی د نارینه او ښځینه هم جنس بازیو په اړه هم کتابونه لیکلي. په یو کتاب کې د بورجان او حباهیب په نوم د دوو هوښیارو ښځو په اړه کیسې کوي چې نوموړې ښځې په سیکسي مسایلو کې د پاچا مشوره نیوي. پاچا به له دوی څخه د ښځو د جنسیت او سیکس په اړه پوښتنې کولې او دوی به د خپل شخصي ژوند او تجربو له مخې ځوابونه ورکول. یو ځل پاچا له دوی څخه وپوښتل چې د ښځو شهوت او جنسي غریزه زیاته ده که د نرانو؟ دوی ځواب ورکړ چې د ټولو کمزوري ښځې غریزه د تر ټولو قوي سړي له غریزې څخه زیاته ده. دوی ویل چې ښځې هغه نارینه د خپل ځان لپاره انتخابي چې جنسي غړي له نورو څخه غټ وي. ښځې تر هغې پورې له یو سړي سره مینه لري تر کومه پورې چې د دوی غین ډنډه کیږي او په مجامعت یا کوروالي کې ښځه راځي او خوشحاله کړلی شي. دوی زیاته کړه چې د یوې ښځې د شهوت او جنسي غریزې د سړولو لپاره 10 نارینه هم کفایت نه کوي، خو د 10 نرانو د سړولو لپاره یوه ښځه کفایت کولی شي. د دې ځوابونو په تعقیب پاچا وپوښتل که چیرې د ښځو جنسي غریزه دومره قوي ده بیا ولې یو سړی 4 ښځې او بې شمېره وینځي ساتلی شي لیکن یوه ښځه یوازې د یو میړه اجازه لري. بورجان ځواب ورکړ د ښځو شهوات له سړیو څخه زیات دی، خو سړي بیا په تخم شیندلو، تکاثر او د نسل په زیاتولو کې تکړه دي. که یوه جزیره کې یوه ښځه او زرګونه نارینه وي، دا یوه ښځه د ټولو نرانو جنسي غریزه سړولی شي خو فقط یو اولاد زیږي. خو که په همدې جزیره کې یو سړی او زرګونه ښځې وي، دا یو سړی د یوې ښځې جنسي غریزه نشي سړولی خو ټولې ښځې به لاربولی او د اولاد خاوندانې کولی شي. پاچا بیا وپوښتل ولې د نرانو مني زیات او د ښځو کم وي؟ دا ځل حباهیب د طبي او طبي فلسفې له مخې داسې ځواب ورکړ دا ځکه چې د نرانو مني د دوی له شاګانو او د ښځو مني له دماغو څخه راځي. د ښځو مني چې له دماغو څخه تر کوس پورې رارسیږي ډېر اوږد واټن وهي، نو ځکه یې اوبه کمیږي او د څاڅکو په شکل راسیږي. د ابو الحسن الناملی په وخت کې طبابت ویل چې د انسان د ملا تیر او دماغ د مني په جوړولو کې مهم رول لري. افلاطون هم په دې نظر و چې مني په دماغو کې جوړیږي او له دماغو څخه غاړې ته او همداسې لاندې ملا ته راښکته کیږي او کله چې مني ملا ته راورسیږي بیا انسانان تحریکیږي او شوق یې زیاتیږي. د بورجان او حباهیب له مثالونو څخه په ډاګه کیږي چې الناملی د سیکس په اړه د پخواني یونان ځینې مسلط باورونه په مزاحیه، طنزي، فلسفي او طبي شرحې سره لیکلي. د نورو همداسې ویډیوګانو لپاره د غود خود چینل سبسکرایب کړئ او د ګړنګي نشان کېکاږئ.